अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। له روژې وروسته باید څه وکړو؟ अलविदा माहे रमज़ान। د روژې مبارکه میاشت مخ پر ختمېدو ده. ښایسته ورځې او سپېڅلې شپې بیا تر کال دا مهاله پورې نه راځي او خدای جل جلاله خبر چې د ځینو لپاره همدا وروستۍ روژه وي. موږ د قرآن، تقوا، صبر، جهاد، زړهسوي، مغفرت او له اور څخه د ځان ژغورلو میاشت تر شا پرېږدو. پوښتنه دا ده چې آیا موږ هغه څه ترسره کړي چې یو متقي او پرهیزګار انسان یې باید ترسره کړي، او یا لږ تر لږه داسې کوم کار مو ترسره کړي چې یو مسلمان یې باید ترسره کړي؟ آیا موږ د روژې له ښوونځي څخه د بریالیتوب ډیپلوم ترلاسه کړي؟ او که یا آیا موږ له خپل نفس او خواهشاتو سره جګړه کړې او آیا په هغه باندې بریالي سوي یو؟ او که یا او که موږ خپلو ناوړو خویونو او عاداتو مغلوب کړي یو؟ آیا موږ داسې کوم کار کړی دی چې موږ د الله جل جلاله مغفرت ته امیدوار کړي؟ او آیا داسې کوم کار مو کړی دی چې له روژې وروسته ورباندې وویاړو؟ او داسې کوم بد عادت مو پرېښی دی چې له روژې وروسته ورباندې خوښي څرګنده کړو؟ که چیرې یو با احساسه مسلمان په رښتونې توګه له خپل ځان څخه دا پوښتنه وکړي، داسې په زرهاو نورې پوښتنې راولاړیږي. موږ له روژې څخه څه ترلاسه کړل؟ روژه داسې یوه دمه ځای ته ورته ده چې په هغه کې یو مسافر د یوه اوږد واټن لپاره چې په مخ کې یې لري دمه جوړوي. معنا دا چې کله موږ په دې دمه ځای کې دمه نیسو نو موخه مو دا وي چې خپله ستړیا لرې کړو، خپل د پښو درد لرې کړو، استراحت وکړو، تر څو دومره انرژي ترلاسه کړو چې خپلې لارې ته دوام ورکړو. د روژې مبارکه میاشت د هغو اعمالو، عاداتو او تګلارو د بدلولو لپاره چې د یوه مسلمان لپاره نه ښایي یو رښتینی ښوونځی ده. که چیرې تاسو د هغو کسانو له جملې څخه یاست چې له روژې څخه مو ګټه اخیستې وي، په اخلاص مو روژه نیولې وي، په اخلاص مو عبادات کړي وي، د الله تعالی څخه مننه وکړي او په دې اعمالو د ثابت پاتې کېدو دعا وکړي او د الله جل جلاله شکر ادا کړي چې تاسو ته د دې توفیق او صبر نصیب کړ چې تاسو په پوره شرایطو روژه ونیسئ. د هغه چا په شان مه کیږئ چې کله په ډیرو ستونزو یو ښایسته جاکټ جوړ کړي او چې کله یې اوبدل تمام سي نو بیرته یې تار تار کړي او له منځه یې یوسي. دا د هغه چا مثال دی چې له روژې وروسته بیرته خپلو ګناهونو او شیطاني کړنو ته راستون سي. څومره بدذاته دي هغه کسان چې یوازې په روژه کې الله جل جلاله پیژني او بس. په روژه کې په خپلو ژمنو کې د پاته کېدو نښې زیاتې دي. د بیلګې په ډول هغه څوک چې په روژه کې د تراویح لمانځه لپاره جومات ته ورځي، له روژې وروسته په جومات باندې لمونځ کول پرېږدي، یعنی سنت په جومات ادا کوي او فرض خو یا نه کوي او یا یې په انفرادي ډول په کور کې کوي. هغه څوک چې له روژې وروسته بیرته خپل ناوړه عادات له سره پیل کړي، بیرته موسیقي، ناوړه فلمونه او داسې نورو ته مخه کړي، او یا ښځې بیرته خپل پیشن او آرایش پیل کړي، او یا د داسې جامو اغوستل پیل کړي چې د یوې مسلمانې ښځې لپاره نه ښایي. نو راځئ چې تل د الله جل جلاله د اوامرو اطاعت وکړو، ځکه چې همدغه خدای جل جلاله دی چې موږ یې په روژه کې عبادت کوو. د ټول عمر الله جل جلاله دی، د هر زمان او هر ځای خدای دی. هغه په روژه کې هم د عبادت لایق دی او له روژې پرته هم تل موږ ویني، تل مو څاري او تل د خپلو اعمالو اجر او سزا راکوي. یوه خبره باید له یاده ونه باسو چې هغه د شوال په میاشت کې د 6 روژو نیول دي. امام مسلم له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړی دی چې چا چې د روژې په میاشت کې روژه ونیوله او د شوال په میاشت کې 6 روژې ونیولې، داسې دی لکه د چې ټول کال روژه نیولې وي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د دې توفیق راکړي چې د روژې وروسته هم خپلو نیکو اعمالو ته دوام ورکړو. داسې نه وي چې خدای مکړه په روژه کې د الله جل جلاله عبادت او اطاعت کوو او له روژې وروسته بیرته خپلو ناوړو کارونو ته مخه کړو. माह रमज़ान बस